یو جفت دا هم کې دي دا په ټنډه ګرځوي د برګین ته هم راغلي چې دا یو ډېر غټ برګین لري تاسې د برګین سره اول وګورئ سره کوم د یوسف ته کې دا رات خو موږ ته وایه که نه نن د لیدونکي به موږ سي د یوسف سره کوم ته جمع کوي سره کوم دغه کوي $9,000 نه څه کال لري جوړېږي په 250 کې چې واشي ته اوس چې کړه شي په خپله خدای ورته وایه چې دی پوه شي او ذهن یې خلوص شي زړګي حال په خدایه چاته وایم په دا دنیا رښتینی یار نه وینم. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو له ډېرې مودې وروسته عبدالله خان مو په مکه باندې ګیر کړو له بازار نه راغلی او دغه شیان یې راټول کړي دي او د ده برګین ته هم راغلي چې دا یو ډېر غټ برګین لري. تاسې د برګین سره اول وګورئ بیا ورسره سره خبرې کوو. یو موټر یې دغه دی چې ډېر لوی موټر یې جوړ کړی تاسې د هغه سره دغه سره وګورئ دغه او دوهم موټر یې بیا په دې ډول دی او دریم موټر یې بیا چې دا که نه دا فکر کوم رنګ هم کوي رنګ ډېر تیز رنګ کوي دا او دا څلورم موټر دی دا پنځم موټر دی هغه شپږم موټر دی شپږ موټر یې لري شپږ موټر یې څوک لري که نه هغه غریب سړی دی هغه ډېره غټه خبره ده نو ته خو شپږ موټر لري ته خو غریب نه یې عبدالله خانه عبدالله خانه دا د چی یې دا ټنانې د خوست کې یو څلوېښتو غلیر ناوه کړې هو زه خدای ته صبر که هو چا د ناوه کړې غلې نو ته خو دغه دستګاه ورچولی ده په ټنانې دغه دی دا مې زکه وچولو زشان واپسې خوي څوک د جبوته ګوتې ارمانډي ښځه چې دا کې بچیان نه ویني خو دا کې بچیان نه ویني خو ډېره ښه ده دې ته خلکو فکر کېږي نه عبدالله خان تنګ شوی دی غلو نه دې په ځای چې جوب کې سامان کېږدي او په ټنډه یې ګرځوي هر څه په ټنډه دي که په منډه دي نه پوهېږم ورته ښه په لوس کې دا چې ساده د چیرې ټول کړي دي او لوس ما ډېرې غوښې دي ماشاءالله په دا یخ کې خو رقم غوښې دي د چرګ غوښه شته د پسه غوښه شته رقم غوښې دي دا د سره د خلکو مینه ده او ښېګړه ده چې ورسره همکاري کوي او کومک کوي دا دلته کېده دا کېده دغه دا بل چې ټول کړي دي دغه دا چې وریجې دي دا خو ټولې رقم وریجې دي اوی دا هم کېده وه دا بل دا مړۍ دو قدرمنو هېوادوالو تاسو چې کومه مړۍ ورکړي دغه د کور ته راوړ دي او چا په اصطلاح جواری ورته وایي څوک ورته ګډلی وایي څوک ورته سوکړک وایي دا هم ورکړي دي دا هم کېده وه سره یې کوي دي دا تازه بازار نه راغلو موږ هم راورسېدو نو په مکه سره برابر شو او دغه شیان دا راټول کړي دي ښه اوس به سپک شي انشاءالله دا خو ډېر درونده دي دا سره که نه ته وړې زړه مرګي او نر سره وړي ښه عبدالله خانه دا شی خلاص کوم اجازه دو سخت به تیار یې نه 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 ډوبېږي نه ګال چې چی کېږدي تا نیم ادبار شته خو چې په مود ادبار وي چې چی د نه ونه اخله به دا واجب نه لري خدای چې کېږدي دا به ټوله ګوري چې عبدالله خان چې به کې چې ویلي دا د یو جفت دا هم کې چې دي تاسو دا وګورئ لیدونکي دا وګورئ پیسې دي په دې کې ودرېږه خرزانه ده خرزانه مې پیدا کړې دا ورچوم ماشاءالله دا یې په ټنډه ګرځوي پیسې موږ جیب کې ګرځوو خو عبدالله خان یې په ټنډه ګرځوي هغه ورونه چې کله یو څه غلا کوي نو هغوی دپاره چلنج دغه چې دې سړي د شی نشي پټوی ګوره په ټنډه یې ګرځوي وایي ما درته وښودی چې نه سبا ته مو ټنډې راته وړی وي لیدونکو که څه هم ستونزې ډېرې مشکلات ډېر دي خو غواړو تاسو هم خوشحاله وساتو ځکه دا دومره خندا او خوشحالي کوو تاسو څخه چې موږ مخکې کومې ویډیوونې کړې دي هر څوک موږ نه غوښتنه کوي اوس چې ملنګ مو شي ته پیدا کړو ملنګ چیک راشي ته اوس چیک راشي په خپله خدای ورته وایه چې دی پوه شي او ذهن یې خلوص شي چې چال ودونه وي یا یې باخ وي لوړ وي یا یې زړه خفه وي یا یې لوڼه زامن جوړ یا سار خو د لوڼو زامن خو دا ټول نه مهم وي ځکه چې دغه جوړه خو ډېر بد تاثیر کړي او د جوړه له موږ سخت ستړي دي موږ ټول هېواد د جوړو نه ستړي دي باید ونه جوړي که نه نوره یا سر خوږېږي یا خپې خوږېږي ښه بس نوره چې هم کړی شئ
هره ورځ اعلان مې یای سره کم دام خایش څوک به ډوډۍ ترسي یا سره کم ته ورته ښایي سره کم یې څوک دي څه ګور یاوي چې زمان یې ناوي وشپې چې رژې وانیسي یو چې الله خښول شي چې د خیر ژېر تاوان وي یو شوره یایي چې رژمت ته لاس مې لټه پټې کېږي الخالقو البارئو المصبر چې یو شوره یایي بیا یې اوبه نه چوپ کوي او اوبه چیښي رژه به په متوي زنانه بیا چیښي سړیه ښه ډېر ښه قدر لیدونکو ستاسو بار غوښتنه وه ډېرې غوښتنې مو وي او موږ مصروف و نه وزګرېدو چې راغلي وه ملنګ سم خبرې کړې وای خو ښه دا وشول چې یو ورور د سره همکاري کړې وه تقریبا $50 دي هغه به ما چې ورته وسپارم او ستاسو دغه پوښتنې به هم در ځواب کړم ملنګ خو نور یو عاجز او فقیره انسان دی فقط یو الله نومونه درته ښیي بس درته وایي دا به لس ورته وایي دا به شل ورته وایي هغه مطابق درته ښیي یا به روژې نیسي داسې یو څه درته ښیي چې بس الله ته ذکر کوي د الله نه بار څه غواړي داسې یو دم درته کوي ملنګ نور څه شي نشي کولی که نه بس همدغه کوي ملنګ نور شي نشي کولی همدغه کولی شي ښه اوس د په زړه کې لوی ارمان چی دی یو دا چې کله کله مې زړه یایي چې دا ورځ درغوالي وه چې دننه وینم مې ده ورځ کې یو لاک ورایالي وه ټولې یعنې الله خو دې عبادت کړلی یو لاک وره مې ده یالي وه بل ارمان د خوب کې ملایکې یالي وه چې ته چی ارمان ده تعلیم باچی و دا چی آج که مو قسمت وشی آج که دی قسمت وشی خو بل امر پلار می و مروگوی خو بل چاته پتیکه گمنه آفرین دی بل دی کم ارمان ده ایمان تا مخیر شی بیمونکی گونه خو دیر بل بس نو رئیس ارمان نداره نه بس ختم خلکو نه څه غوښتنه لري کله کله چې غوړي چې غواړه یا چې نشته دکان پردی ده ښه غوړي ورکوئ که نه دغه دوکاندارانو ورونه ګیله کوي خو دوکاندارانو ورونه خپل اخلاص کوي هم د هوټلو والا هم د نه وغیره د سره دغه دی ثبوت دی چې دوی انشاءالله همکاري کوي که نه او نور مې هیله ده چې تاسو ورسره همکاري وکړئ ملنګ په رښتیا یو ملنګ سړی ده دغه یو ورور چې موږ سره $50 کومخ کړی و وایي ملنګ ته مې نغد وسپارئ همدغه ډالر به ورته وسپارئ نو زه هم دغه ډالر ورته سپارم 50 دغه نه څو روپۍ جوړېږي چې یوه په 260 کې شي نور یې ښایم نه 260 به خدای څه وي د نه څه جوړېږي $10,000 کالدور کالدور یو هغه ما کالدور نه وته ویلي خو دته پاته وای چې په 260 کې د 10,000 کالدور ته نه جوړېږي یو 50 نه 100 روپۍ جوړېږي $10,000 کالدور پیکس ها دغه د 50 وخلان دا څه شوي 50 100 روپۍ نه جوړه شوي را $10,000 $10,000 چی کالدور خب افغانی څه نه جوړیږي په ناتیا کې شي ناتیا اما اندازې کې دا قدر ولیدونکو بیا هم نه بغیر رسوب نشه کړی نه بیا دا رزاکه ته داس کې بټن وایي ها لیکل خو نه کېرو واړي چې نه وایي ها ناتیا 500 نه څوار آفرین دی 500 کم 4,500 چی شی افغانی دا په ټنډه لګوي ته خاصه ټنډې ته ورجګوي نه پوهېږم چې ویل خیر دا پیسې دا په ټنډه ما لګوه ساده که جوبته یې وچوه خو یو بله خبره ورته وکړم سره کوم د یوسف ته کې دا راز خو مونږ ته ووایه که نه نن د لیدونکي به یې وموږسي د یوسف سره کوم ته جمع کوې سره کوم دغه کوې
زړه کې مرګیان سره جمع کړي چې دومره سلګونه دومره لسګونه دومره شلګونه دومره پنځګونه خیر سره جمع کړه. ها یعنې ته خپل دماغ نه نشې کړلی د څوک څه جمع کوي؟ مرګیانو څه جمع کوي؟ ځین چې خپله به تکړه وي خپله به دغه کې څوک کې ذهن کې به خپله تکړه وي صوبه کې به تکړه وي. نیم یې زه جمع کړم نیم یې هغه نیم یې څه شی؟ مرګیان یې جمع کوي. ملنګ خو دغه د موږ ته راز خبره وکړه د څنګه د حساب کوي. هر څوک یو ځان ته برخه لري. الله پاک یو ځان ته برخه ورکړي. ملنګ ته یو قوي دماغ الله ورکړی دی یو برخه یې ورکړې ده چې په میلیوناو حساب درته په یوه دقیقه کې کوي. همدغسې ده که نه؟ درناوی کوي څوک؟ هو شل نیم زره ډالر نه څو کال لورې جوړېږي؟ شل نیم زره ډالر نه څو کال لورې جوړېږي؟ په 280 کې چې واشي یو د نه په 280 شل نیم زره ډالر دي. کلکولیټر راواخلئ لیدونکو ځینې حساب هم تاسې حساب کوئ. شل نیم زره ډالر په 280 کې یوه روپۍ ده چې څومره کالوري ته نه جوړېږي؟ 350 لکه 350 لکه 10,000 شل نیم زره ډالرو نه یعنې 6,500 ډالرو نه 350 لکه 10,000 چېرته نه جوړ شوی دی؟ کالدورې لیدونکو ستاسو د خوشحالۍ دپاره مونږ دا خپرونه که تاسو هم خوشحاله شئ او یو څه مو د ذهن بدل شي که څه هم ډېرې ستونزې او مشکلات شته په وطن کې غربت ده او دغسې نورې ستونزې دي. الله دې ټولې ستونزې او مشکلات حل کړي. الله دې په وطن باندې رحم وکړي. نو دغه د ملنګ سره موږ ستاسو دپاره راغلو او خپرونه مو وکړله تر څو ملنګ ته پیسې مو وسپارو او دنه حسابونه مو وکړو. خوشحال خو شوي انشاءالله اوس د زړه د ویلې ورځي داسې ورځي ډالر سره پیسې هم ډېره جوبه شاید الله دې رحم وکړي. ښه ملنګه نور دې نه ستړیا وو بیا هم څه غوښتنه لري لیدونکي د کس خو ما درسه وکړي که رسوی نه کړي که کی که نه لیدونکو که کومه کوئ او که نه یې کوئ دغه دی ملنګ دې ته ملنګ وایي. دا چا کیسه کې هم نه ده که کومک څوک کوي هم ښه په ښه او که نه یې کوي ښه په ښه. ښه خپرونه مو پای ته ورسوو نوره صحیح ده؟ اجازه به وخورو ته اجازه ته نه وخوړه څه درمنو اورېدونکو ورونو یاندو تاسې مو هغه خپرونې واورېدې آفرین دی بیا با کاروانه جي بیا کلرسي بیا وره مننه خدای دې موږ اجي کړي. الله دې اول په دا وطن کې غربت ختم کړي. هغه نه وروسته که د اج وکړو صحیح ده چې یو غریب په دا وطن کې نه وي بیا به انشاءالله اج هم وکړو. صحیح شوه رسخاتو خولو د ګیلو ډک زړګی به ګور ته وړمه سترګې لرمه خو بس لار نه وینم رنگ میں تک تور لکه سکاره شو داسې عمر میں تیر کړه